أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 211. د دې آیت کریمه څخه شروع بیا د 215 آیت سره څلور خبرې الله جل جلاله بیانوي. لومړی خبره دا چې په مخکنیو آیاتونو کې الله تبارک وتعالی وفرمایل چې خلک دوه ډوله دي، ځینې یوازې دنیا غواړي او ځینې د دنیا او د آخرت سعادت دواړه غواړي، او د دې دواړو ډلو لپاره بیا یو مثال هم پیش کی، او بیا یې وفرمایل چې څوک د آخرت تمه نه لري، یوازې د دنیا ژوند یې خوښ وي، د الله په مخالفت چلیږي، رب عز وجل دې ته سخت عذاب ورکړي. الله تبارک وتعالی د دې دوو ډلو یادونه وکړل، او کم کسان چې د حق د چوکاټ اوښتي دي د هغو د پاره د عذاب اعلان وکړي. نو اوس الله تبارک وتعالی دا خبرې د ښه ثبوت لپاره پیغمبر علیه السلام ته فرمایي، وایي ته د دې بني اسرائیل قوم څخه سوال وکړه، دوی تر څومره امتحانونو تیر سوي دي، الله عز وجل څومره واضح دلایل دوی ته پیش کړي وه. بني اسرائیل قوم ته الله تبارک وتعالی هم امتیازات ورکړي وه او هم سزاوې ورکړي وې. امتیازات دا وه، دوی څه د پاسه 6 لکه نفوس وه د فرعون د ظلم او ستم لاندې راغلي وه. ډول ظلمونه د فرعون ورباندې کول، اولادونه یې وروژل، په دوی سخت کارونه کول، دوی غلامان جوړ کړي وه، د دوی ښځې منځانې جوړې کړي وې، د خپلو ځانو، مالو، اولادو، ځکو هیڅ صلاحیت دی نه درلودی. الله تبارک وتعالی د فرعون د منګولو خلاص کړل. کله چې پر دریاب ورغلل، په دریاب کې د ایدی تلار ورکړل، په ښه صحت او کامیابی او خوشحالۍ تر دریاب پورې وتل. فرعون سره د ډېره لویه لښکره الله تبارک وتعالی په دریاب کې غرق کړي. اخوا ته چې ولاړل، د تیح پر میدان باندې الله تبارک وتعالی دوی ته د اسمانه وریځ راوستل، پر دې شب جوړ کړي. دوی ته من و سلوا مقرر سوه، دوی ته د یوې لویې ډبرې څخه 12 چینې راووتلې، دوی ته الله تورات نازل کړي. اویا نفره وه، هلته ناغېړۍ شروع کړلې، بې ځایه خبرې یې شروع کړلې او کفریات یې شروع کړل. الله تبارک وتعالی عذاب ورباندې راوستی، ټول یې ووژل. بیرته د موسی علیه السلام په دعا باندې الله را ژوندي کړل. دې ته نو ورته نور امتیازات هم وه، خو دوی هم نافرمانۍ کولې، لکه د اویا نفره چې د دوی مشران وه، کفریات ویل یې شروع کړل. موسی علیه السلام د تور غره ته ولاړې، دوی دلته د ګیلګي عبادت شروع. بیا الله تبارک وتعالی عذابونه هم ورته راوستل، هغه اویا نفره یې مړه کړل. د تیح په میدان کې 40 کاله زندان ورکړي، او پر دوی باندې د قتل حکم وکړي چې ځینې کسان به ځینې وژني. دوی 3 ډلې سوي وه، یوې ډلې د ګیلګي عبادت کاوه او بلې ډلې د ګیلګي عبادت نه کاوه. دا نور هم منع کول چې مه کوئ، د الله نافرماني مه کوئ، د الله سره شریک مه جوړوئ. تاسو ته الله پیغمبر را استولی دی، هغه د الله په کتاب پسې تللی دی. درېیمه ډله دا وه چې خپله د ګیلګي عبادت نه کوئ، خو دعوت یې هم نه کوه. هغه ډلې ته الله سزا ورکړل چې د هغوی سرونه به په تورو وهل کېږي. دا دوهمه ډله چې دعوت یې نه کوه، دې ته الله دا سزا ورکړه، تور یې په لاس ورکړلې چې واخلي دا نور کسان ووژني، دا مرتدین ووژني. هغه ډله خلاصه سوه. نو الله تبارک وتعالی د دې خبرې ثبوت کوي چې الله عز وجل په هره زمانه کې چې چاته اعلان وکړي، تر دلایلو وروسته هغه ته عذاب هم راولي، امتیاز هم راولي. سل بني اسرائیل، ای محمد صلی الله علیه وسلم، دا خبرې د ښه ثبوت لپاره ته د بني اسرائیل قوم څخه سوال وکړه،
د هغو دپاره څومره امتیازات څومره دلایل راغلي وه، خو دې چې مخالفت کړی و څنګه د عذابو سره مخ سوي وه. نو دې اوس امت ته هم اعلان وکړه چې د الله امتیازات خو درته راغلل، که مخالفت وکړي همداسې عذابونه به درته راځي لکه بني اسرائیل قوم ته چې راغلي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې الله تبارک وتعالی دا د عذابو او د امتیازاتو خبره کوي، تا چې په هره زمانه کې الله تبارک وتعالی امتیازات خلکو ته رااستوي، مخالفینو ته بیا سزاوي ورکوي. د دې حکمت څه دی؟ الله تبارک وتعالی د دې حکمت بیانوي چې دا د الله عزوجل قانون دی چې په دې خلکو باندې امتحان وکړي چې څوک د الله تبارک وتعالی خبره مني او څوک د الله تبارک وتعالی څخه مخالفت کوي. کم کسان چې د الله تبارک وتعالی حکم مني هغوی ته الله تبارک وتعالی امتیازات ورکړي، او دا امتیازات چې ورکړي دي د دې ډېرښت او بقا رامنځته کړي. کم کسان چې مخالفت کوي د هغو دپاره الله تبارک وتعالی عذابونه راولي. او درېیمه خبره الله تبارک وتعالی دا بیانوي چې دا سختی او تکالیف چې په دنیا کې خلکو ته راځي دا حتمي دي، ځکه تر څو چې د الله تبارک وتعالی امتحان نه راغلی او تر هغه سختو کورو دغه مؤمن مسلمان وتلی نه کامیاب، تر هغه مهال جنت ته تلل نشته. فکر مه کوئ چې الله عزوجل امتیازاتو او عذابونه راولي د دې دپاره چې په موږ امتحان وکړي. امتحان نه ولیکي، امتحان د دې دپاره درته کوي چې سوچه او غیر سوچه مسلمانان سره معلوم کړي هیڅ کله به جنت ته ولاړ نسي تر څو سم دم امتحان در باندې سوی نه او تاسو ته دا خبره ثابته سوی نه چې څوک رښتیا مسلمانان دي او څوک رښتیا مسلمانان نه دي، څوک رښتیا پر الله عاشقان دي او څوک نه دي. او څلورمه خبره الله تبارک وتعالی د نفقې او د خیرات کوي. دا څلور خبرې تر دغه آیته پورې کېږي. اوس مخکې تر دې چې د آیاتونو ترجمه کو یوه بله خبره هم زه کوم. هغه خبره ده چې دلته دوې خبرې د دې وې چې الله تبارک وتعالی د تاریخ په اوږدو کې خلکو ته امتیازات هم ورکړي دي او انعامات او سزاوې هم ورکړي دي. د دې دپاره الله تبارک وتعالی دلیل پیش کړي چې د امتحان دپاره حکمت یې پیش کړي چې د امتیازات انعامات او تکالیف ځکه الله پر امتونو باندې راوستلي دي چې امتحان ور باندې وکړي. امتحان د څه دپاره ور باندې کړي؟ د دې دپاره چې هغه کلک مسلمان او ناکلک مسلمان سره معلوم شي. د دې دپاره امتحان ور باندې. دا دوې خبرې په دې آیاتو کې شته. اوس هغه خبره چې زه کوم هغه دا ده چې نو الله تبارک وتعالی ته خو علم دی چې دغه کلک مسلمان دی، دا کلک مسلمان نه دی. نو امتحان بیا ولې باندې کوي؟ امتحان خو باید داسې سړی وکړي، پوښتنه باید داسې سړی وکړي، محکمه باید داسې سړی وکړي چې هغه نه خبر چې دغه اوس مجرم دی که نه دی، دغه اوس د رښتیا مؤمن مسلمان دی او که نه دی. تا د څه لپاره دا سوال سړي ته پیدا کېږي؟ یا سړي ته سوال پیدا کېږي چې د قیامت په ورځ باندې یا په قبر کې مؤمن مسلمان ته قبر باغچه د باغچو سه د جنت سي یا یو کنده د کندو سه د دوزخ سي. نو خو دلته لا معلومه سوه چې دا جنتي دی دا دوزخي دی. نو هلته بیا د قیامت په ورځ باندې د سوال و جواب بیا څه ضرورت دی؟ هلته بیا د ترازو څه ضرورت دی؟ هلته بیا د عملنامې څه ضرورت دی؟ هلته بیا د محکمې څه ضرورت دی؟ خو دا دی په قبر کې لا معلوم شو. او یا دا چې په قبر کې معلوم نه، الله ته علم دی چې دغه سړی مؤمن دی په رښتیا، دا سړی کافر دی په رښتیا. نو د قیامت په ورځ باندې دی یې واخلي. مؤمنان دي فوراً بلا حساب او بلا کتاب او بلا محکمې جنت ته واستي، او دا بدن دي دوزخ ته واستي. د قیامت د دغه ورځې چې حساب او کتاب کېږي د دینو کم مطلب دی. خبره دا ده چې د دې دپاره تاسو یو مثال په ذهن کې ونیسئ، بیا دا موضوع ښه روښانه کېږي. ګورئ که چیرې یو سړی قتل وکړي، دې ټولو خلکو ته معلومه ده چې دا قاتل ملامت دی او ظالم دی او دا مقتول دا پر حق دی او مظلوم دی. دا چې قاتل ملامت دی او مقتول ملامت نه دی، په دې باندې ماشوم هم پوهیږي، عالم هم پوهیږي، بې علم هم پوهیږي، ځوان هم پوهیږي، نر ښځه پوه ناپوه ټول پوهیږي چې قاتل ملامت دی او مقتول دا مظلوم دی. نو خو په کار دا ده چې پر داسې یو حقیقت چې ټول پوهیږي چې دا قتل یې وکړي پر هغه آن دی حکومت راسي دا سړی دې دار ته وخېږي. خبره مبره دې نه کړي. خو بیا هم حکومت څه کوي؟ یوه اسلامي اداره چې او اسلامي محکمه یې د هغو اصول څه دي؟ دا سړی ګرفتار کوي. کله چې ګرفتار کړي خپله دغه دولتي سپایان هم په دې پوهیږي چې دا ظالم دی، بیا یې زندان ته د زندان مسؤل هم په دې پوهیږي چې دا مجرم دی. او بیا د هغه وروسته دغه پیښه ټوله لیکل کېږي، تر لومړنیو تحقیقاتو وروسته قاضي ته پیښیږي
مخکې تر دې چې قاضي وګوري، قاضي پوهېږي قاتل ملامت دی، نو په قاتل کې بیا څه خبره ده؟ قتل خلو مسله ده. په هر صورت هر رقم ګناه چې دغه مقتول کړي بیا هم قاتل ملامت. ولې که چیرې یو چا د یو چا پلار وژلی، لا هم دغه د مقتول زوی ته اجازه نشته چې د خپل پلار قاتل د یو اسلامي قاضي د فیصلې بغیر ووژني. د پلار قاتل لا هم بدون اجازه نشته وژل. نو چې قاتل ملامت دی، قاضي بیا فیصله کوي. هغه د ټولو کتابونو حوالې ورسره لیکي چې په دغه آیت، په دغه حدیث او د امت علماو د اجماع د دغه کتابونو په حواله او د دغه مادو په حواله د سړي اعدام شي. بیا هم پر دې بسنه نه کېږي، بیا اصلي دوهمې محکمې هغه پر دې بیا تحقیق، هغه هم په پوهېږي چې دا ملامت. بیا درېیمې محکمې ته هغه هم پر دې تحقیق، او وروسته بیا باچا ته ځي، هغه بیا امضا کوي، لاسلیک کوي، بیا وروسته به نو بیا پر ده باندې د اعدام حکم صادریږي. دا ولې؟ ګورئ په دې کې حکمت دا دی چې دا موجوده ټولو خلکو ته واضح سي چې دا حکومت د عدل او د انصاف حکومت دی، د هېچا حق نه خوړل کېږي. حتی دومره ظالم چې قاتل دی، د هغه سره پوښتنې کېږي، د هغه سره تحقیق کېږي چې یوه ذره حق یې ونه خوړل سي. د انسانانو په محکمو کې لا دومره تحقیق او دقت کېږي. الله تبارک وتعالی چې احکم الحاکمین ذات دی، د هغه په محکمه کې به تر دغه تحقیق 1000 واره زیات تحقیق کېږي. الله خو دا محکمه د ځان دپاره نه کوي چې ځان ته معلوموي، ستاسې دپاره یې کوي، تاسې ته معلومه کړي چې د الله محکمه د عدل او د انصاف محکمه ده. الله په دې ښه پوهېږي چې په امت کې څوک پر لار دي، څوک نه. بیا هم امتحان اخلي چې تاسې انسانان او تاسې د حق پیروان په دې پوه سئ چې د الله عز وجل تمامې معاملې د عدل او د انصاف دي. کنه الله ته خو علم دی، الله خالق ته دی، انسان دی. چې څونه استعداد یې پکښې ایښی دا هم الله دی، چې څونه استعداد یې ورکم کړی دی، د دې خالق هم الله دی. راځو د آیاتو ترجمې ته. الله تبارک وتعالی فرمایي ویسل سوال وکئ پیغمبر بنی اسرائیل، د بنی اسرائیل قوم څخه کم آتیناهم، څومره ډېر موږ دوی ته ورکړي و، من آیت د دلیل څخه بینه واضح، څومره دلایل موږ دوی ته ورکړي و. هغه دلایل واضح که فلق البحر و انزال المن والسلوى، لکه د دریاب دوه ځایه کېدل او د من او د سلوا راتلل، دا ټول کارونه موږ کړي وو. ومن یبدل نعمت الله، او هغه څوک چې بدل کړي د الله نعمتونه، من بعد ما جاءته، وروسته تر دې چې الله ورته راتلل وکړي، الله دا نعمت ورکړي، دا دی بدل کړي په کفر باندې، یعنی دا چې د دې نعمتو شکر ادا نه کړي بلکې مخالفت شروع کړي، لکه بني اسرائیلو چې د دې ټولو نعمتونو سره بیا هم د ګیلکي عبادت شروع کړي. فإن الله، فسن الله پاک، شدید العقاب، سخت عذاب ورکوونکی دی. لکه دې ته چې سخته سزا د مرګ ورکړل، او دا چې د کفر اختیاري او د دې دومره نعمتونو سره بیا هم د الله مخالفت کی. ولی الله تبارک وتعالی فرمایي وای اصلا خبره دا ده زین شایسته کړل سوي دي للذین، هغه کسانو لره، الحیات الدنیا، ژوند د دنیا ورته ګل ګلزار دی، دا د دنیا ژوند دی مقصد بولی، دا تر ګرده دنیا خوښ دی. او کم کسان چې د دنیا په ژوند کې د آخرت د ژوند دپاره کار کوي، هغوی دې ته بې عقلان معلومیږي. ویسخرون، او دوی ملنډې وایي، مسخرې کوي، من الذین، پر هغه کسانو باندې آمنو چې ایمان یې راوړی دي. او حال دا دی الذین اتقوا، کم کسان چې تقوا والا دي، په دنیا کې د آخرت دپاره کار کوي، فوقهم، لوړ تر دوی دي، د دوی په پرتله لوړ دي په درجو کې، یوم القیامت، په ورځ د قیامت. او دا چې دی آخرت د پیسو دپاره، د رزق دپاره پرېږدي، په دې هم دا جاهلان نه پوهېږي، ځکه د رزق ورکوونکي اصلا الله دی. که ته دا دین د الله دپاره کوې، نو که د الله خوښه سوه بې حسابه رزق درکوي. او که ته د پیسو دپاره، د رزق دپاره، د دنیا د ژوند د ترلاسه کولو لپاره دین ته شا وګرځوې، نو ښه پوه سه چې د الله خوښه نه یې پیسې نسې پیدا کولی، هر څه دین ورته وغورځوې. والله الله پاک یرزق رزق ورکوي من هغه
هغه چاته یشاء چې د الله خوښ شي بغیر حساب بې له حساب. کان الناس امه واحده. الله تبارک وتعالى دغه حکمت بیانوي چې الله تبارک وتعالى په خلکو امتحان کوي. کنه نو الله تبارک وتعالى چې آدم علیه السلام پیدا د اولادونه 10 پیړۍ یعنی 1000 کاله ټول پر حق باندې روانو. بعد 1000 کالو څخه یې کفر شروع کړ. دوی ته الله تبارک وتعالى نوح علیه السلام په پیغمبري ولېږي. نه نیم سوه کاله دوی ته دعوت وکړ. ډېرې ستړیاوې د دوی څخه ولیدلې او د دوی د اصلاح دپاره ډېر کوششونه وکړل. اخر کې ډېر تنګ کړي نو سخته شرایع ورته وکړل او ویې ویل ربي لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. یا الله دا قوم داسې هلاک کې داسې تباه کې چې پر مخ د مځکې د دې کفارو څخه یو سرای هم پاته نشي. الله تبارک وتعالى عذاب ور باندې راوستي، طوفان د ټولې دنیا کفار غرق شو. وروسته بیا چې ټول مسلمانان و د کفر جرړې وختلې بیا هم کفار پیدا شو. دا د الله حکمت دی چې الله تبارک وتعالى به حق پرستان او باطل پرستان دواړه پیدا کړي. باطل پرستان به یې هغو ته بیا الله تبارک وتعالى انبیا لیږي. انبیاو کار به دا یي چې کم کسان نیک عمل یې هغه ته به زیری ورکړي او کم کسان چې بد عمل یې هغو ته به سزا اوروي. دا به د انبیاء وظیفه ای. ځکه الله تبارک وتعالى فرمای کان الناس وخلق امه واحده، یو امت پر یو دین روان و، د حق پیروان و. فبعث الله بیا الله عز وجل ولېږدول په دوی کې النبیین انبیاء، داسې انبیاء مبشرین چې دوی ته زیری ورکوونکي وه. و چاته زیری ورکوونکي وه؟ و هغه کسانو ته چې حق دین ومني، د پیغمبر اطاعت وکړي. ومنذرین او اخطار ورکوونکي وه چاته؟ هغه کسانو ته چې د انبیاء مخالفت وکړي. وانزل الله عز وجل نازل کی معهم سره د دې الکتاب کتاب. اکثر پیغمبرانو ته الله عز وجل یو دین ورک، چاته داسې کتاب لکه تورات و انجیل زبور قرآن عظیم شان صحیفه، او چاته یو دین ورکی شفاهی بالحق فرشتیا سره په حق سره لیحکم د دې دپاره چې دا کتاب حکم او فیصله وکي بین الناس په منځ کې د خلکو فی مختلفو فيه په هغه مسائلو کې چې دوی پکښې اختلاف کړی و. د ځانه یې جوړې کړي وې، پخواني دینونه یې درواغ بللي وه یا په هغه کې د ځانه شیان زیات کړي وه. الله عز وجل کتاب به پکښې راوستی، پکښې نازل کړي په دې کې چې هغه اختلافي مسایل یې ټولې ورحل کړي. ومختلف فيه او په دې کې اختلاف نه دی کړی په دې حق دین کې الا الذین مگر نه هغه کسانو اوتوه چې ورکول سوی و دوی ته من بعد وروسته ما تر هغه جاءت چې راغلي به هم دوی ته البینات واضح دلائل بغیا بینهم د دې دپاره چې دوی تیری یو پر بل باندې وکړي، یو پر بل زیاتی وکړي. دوی ته به کتاب واضح راغلی و، ټولې مسائل به روښانه وې. بیا د دې دپاره چې دوی یو بل سره ملامت، د دې دپاره چې یو بل بد معرفي کړي، نو دوی به په دې مسائلو کې اختلاف کاوه. اختلاف به یې داسې کاوه چې د خپله ځانه به یې قرآن عظیم شان یا د هغه زمانې کتاب چې یا د هغه زمانې د پیغمبر خبرې چې وې په هغو کې به یې د ځانه تعبیرات کول. ګورئ دا د شیطان لارې په هره زمانه کې یو رقم وي. په هغه زمانه کې به هم داسې وه چې دوی به ډلې جوړ سوه د دې دپاره چې دا مقابله ډله ملامته کړي. نو د هغه زمانې د پیغمبر د هغه زمانې د کتاب تعبیرات به د خپلې رایې مطابق کول. کږې وږې لارې به پکښې پیدا کړلې، داسې ضعیف اقوال به پکښې پیدا کړل چې سړی به حیران پاتې. نو د دغه اختلافاتو څخه چې دوی یو د بله سره ملامت کړي، اخر به هغه دین بیخي له منځه ولاړ. دا ګوره زرونه کاله پخوا شیطان دغه یو پیکیج دوی ته ورکړی و چې ونیسي پر دې لار باندې ولاړ سي. دا یو تحفه وه د شیطان او یا یو لومه و چل و د شیطان چې دوی د حق څخه بدلارې کړل. ګوره زرونه کاله پخوا دا کار سوی و، اوس زرونه کاله وروسته هم شیطان هغه دروازه بیا خلاصه کړه. دا د شیطان ټولې د باطل لارې تقریبا یو رقم. که 15,000 کاله پخوا شیطان یوه لاره راخستی، نو اوس به هم هغه لاره انتخابوي. اوس هم خلک ډلې سوي دي. یوازې دلته د زما او ستا په وطن کې نه، او نو به ته دا فکر کوې چې ټوله دنیا د هغه زما او ستا وطن دی. دنیا ډېره لویه ده او د دنیا مسلمانان بیخي زیات دي. جنت یوازې زما او ستا د دغه څو کلو د څو ښارونو لپاره نه دی پیدا، او نه دوزخ د دې څو کلو لپاره پیدا دی. دا د ټول بشریت دپاره، او نه اسلام یوازې دا پر دا څو کلو حصر، نه پر دې څو ښارو حصر. فکر به خلاصوې. د دنیا ټولو علماو ته به احترام لرې،
ټولو مذاهبو ته، او دا فکر به کوي چې دا زما او ستا کلی او دا څو ښاره چې موږ یې وینو په ګرده دنیا کې لکه پر یوه سپینه تخته یو ټکی دونه کوچنی معلومېږي. په ټوله دنیا کې په هر ځای کې شیطان دغه بدبختي شروع کړي، ډلې ډلې پیدا کړي دي، یوه ډله د بلې ډلې په مقابل ودرېږي. نو ملامت یې تر خولې یوه خبره راوتلې ده، اوس دی ملامت دی. څنګه وکړي؟ مجبوره دی ګرځي والا یو قول پیدا کوي او یا په خپله رایه باندې شیطان هغه لارې هم شیطان ورته ښیي. بس د یو آیت تعبیر غلط کړي، د یو حدیث تعبیر غلط کړي، صریح کتابونه صریح خبرې ستا شاوه دا نه کوي، پاکه ژو لارو پسې ګرځي. ولې؟ د تر خولې یوه خبره راوتلې ده، اوس غواړي چې دا اعتراضونه پر چا ورباندې کړي دي هغه چوپ کړي، هغه ملامت کړي. هغه نو بیا مجبور دي د ماتولو لپاره بیا کږې ورژې لارې او تعبیرات د ځانه څه جوړوي. بس نو هغه هم زیات تېری کوي، دا هم تېری کوي. نو ښه خبره دا ده چې په ټول عمر کې خصوصا علما دا وظیفه لري چې حق ته به دعوت کوي، مقابلې به نه کوي. مقابله اتمن تر حق تېری رامنځته کوي. انسان مزاج داسې جوړ، تقوا معیار نه پکښې پاتېږي. کله چې د مقابلې لمبه د چا په زړه کښې وتل، بیا دی په ځان نه پوهېږي، درواغ ځینې ویل کېږي، قطعا نه پوهېږي، دی نه وایي، غیر اختیاري جن ویل کېږي. بیا دی قطعا ابتراعات نه کوي، غیر اختیاري جن ویل کېږي. د دې دپاره چې دی پر هغه مقابل لوري تېری وکړي، هغه محکوم کړي، هغه پر ده تېری وکړي. یو به هم یو ګام تر حق اړوي، بل به هم اړوي، نو حق ورک شو تر مابین. د هغه اهل کتاب دوی ته کتاب ورکول سوی، واضح دلایل بغیم بینهم، نو دوی اختلافات پیدا کړل، نوی دین برالی، هغه زوړ دین به بیخي له منځه ولاړی. بیا به الله بل پیغمبر راواستو. دا تنبیه ما او تا ته هم راکوي، ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي فهد الله الذين آمنوا الله هدایت وکړي و هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی وو، لما اختلفوا فيه، د هغه شي څخه چې دوی پکښې اختلاف کړی وو، من الحق، د حق څخه بإذنه، د الله په اراده او مشیت دغه اختلافي شیانو څخه راووتل او صحیح لاره ورته روښانه سوه. والله الله جل جلاله یهدي هدایت کوي من هغه چاته یشاء چې د الله خوښه سي الی صراط مستقیم و صحیح لارې ته. دا خو دویمه خبره سوه. درېیمه خبره دا چې د امتحانات نو الله ولې خلکو ته راولي. الله تبارک وتعالی فرمایي وایي شی واورئ، تکالیف و ستړیاو مو زغملي نه یي، الله جنت نه درکوي. خلک پوه سي په دې باندې چې پلانکي څومره تکالیف برداشت کړل او پلانکي سړي ته خو چې تکلیف مازې رالی یو دم د دې نه لرې سو. نو د دغه خبرې د ښه وضاحت دپاره الله عز وجل امتحانونه راولي. ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوئ ان پر دې باندې ان د دې ګمان کوئ تدخلوا الجنة چې تاسې به جنت ته داخل سي، ولما یأتکم او هرگز د تاسو ته نه راغلي مثل الذین په مثال د هغه کسانو خلو من قبلکم چې تر تاسو وړاندې تېر سوي دي، پر هغوی څه راغلي دي؟ مستهم البأساء مسه کړي دي دوی تکلیفونو، والضراء ناروغیو ضرورونو، وزلزلو او زلزلې کړل سوي دي، تکان دهنده پیښې ورته سوي دي، حتی تر داسې اندازې پورې یقول الرسول چې د دوی رسول او پیغمبر الهي استازي او الذین او هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دي معه سره د دې رسول، هغوی به داسې وویل حتی تر داسې اندازې پورې یقول الرسول والذین آمنوا معه چې رسول او د ده سره ملګرو خلکو به داسې وویل متى نصر الله، کله به وي د الله نصرت. د الله د نصرت نارې به یې شروع کړلې چې د الله تعالی عز وجل نصرت به کله الذي وعدناه، هغه نصرت چې زموږ سره وعده کړل سوی وه د هغه نصرت راتګ به کله وي. نو بیا به د الله د لوري څخه جواب ورکړل سو، اجیبو من قبل الله، دوی ته به جواب د الله د لوري څخه داسې ورکول سو، الا ان نصر الله قریب، الا خبردار ان بیشک نصر الله، نصرت د الله چې دی قریب ډیر نږدې دی. بیا به د الله نصرت ورته راغلی. تاسې هم په ښه غوږو واورئ چې داسې تکالیف و امتحانونه، مسکنتونه، ستړیاوې، ناجوړۍ دا مو نه یې برداشت کړي، نو جنت ته نسئ تللی. مؤمن مسلمان ته به دا څه راځي. دا هغه درېیمه خبره شوه. اوس الله تبارک وتعالی هغه څلورمه خبره بیانوي
چې هغه د خیرات او د نفقې په اړه باندې ده. د خیرات او د نفقې په اړه باندې حکم دادی چې څوک صدقه کوي نو اولین حق د قریبانو دی، ځکه صله رحمی کول واجب دي. کچيري د سړي په قریبانو کې مسکین، غریب، محتاج وي او دی بل چا سره مالی کومک وکړي، د قطع د صله رحمی وکړه، نو لہذا اول حق د قریب دی. کچيري دا ټول خلک هر یو د خپل قریبانو کفایه وکړي نو مسکین بیا نه پاتې شي، او که قریبان نه وي محتاج نه یې پکښې یا لیري لاسرسی نه ورته کېږي. دوهم حق د نږدې همسایګانو دی. ستا په کلي او محل کې وګوره چې ستا همسایګان وي، هغو ته سره کومک وکړه. که د همسایګان ضرورت نه درلودی او یادا چې په بل لیري ځای کې احتیاج تر دغه ځای زیات نو بیا هلته کومک وکړه، هغه لیري ځای. او که چیرې دلته نږدې ضرورت نو بیا ول حق ته دی. الله تبارک وتعالی د همدا خبرې یادونه کوي. قلت ورته ای پیغمبر ما انفقتم من خیر، هغه مال چې تاسو د کوم خیر څخه نفقه کوي، خیر و خیرات کوي، نو فللوالدین، اول مور پلار تر ټولو نږدې قریبان دي، والاقربین او قریبانو، والیتاما یتیمانو ته، والمساکین مسکینانو ته، وابن السبیل مسافرو. وما تفعل من خیر، کم عمل چې د خیر یا کم فعل چې د خیر تاسو کوي دا بې ځایه نه ځي، فإن الله فسبشك الله فاك به، پر دغه خیر باندې علیم، پر علم لرونکی دی. الله عز وجل نزایه کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.